دا خبره مونږ تل په خپل ذهن کې ژوندۍ وساتو چې دا لړۍ له پخوا را روانه ده او تر اوسه دوام لري. د ایلومناتي تنظیم زرګونه کاله وړاندې د فرعونانو او د هغوی د جادوګرو څخه ترلاسه شوي رازونه د خپل تنظیم برخه ګرځولي. There have always been secret societies, well, as far back as we تل داسې پټې ټولنې موجود وي او مونږ کولی شو تاریخ د یو زنځیر په څیر وګورو. ځکه تل داسې ډلې موجود وي چې غوښتل یې رازونه وساتي. هغه رازونه چې د پوهې د انحصار لپاره کارول کیږي. که زه د ستا پرتله ډیره مهم او د لوړې کچې پوهه ولرم، نو زه پر تا د ځواک او واک په حالت کې یم. مونږ په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې له دوو برخو جوړه ده. یو هغه نړۍ ده چې عمومي خلک پکې ژوند کوي او د هغوی پوهه محدوده ده. ځینې پوهې قصداً پټې ساتل کیږي او عامو خلکو ته نه وړاندې کیږي. بله نړۍ د پټو نړیوالو شبکو او ټولنو څخه جوړه ده، چیرې چې دا پوهه یوازې ټاکل شویو کسانو ته انتقالیږي او د دې شبکې تر ټولو مرکزي برخه اکثره له هغو کورنیو څخه جوړه ده چې یو له بل سره خپلمنځي ودونه کوي تر څو خپلواک او پوهه په خپل منځ کې وساتي. Of carefully chosen initiates at the core of the core, overwhelmingly coming from a network of interbreeding families. د دغو پټو علومو له ترلاسه کولو وروسته هغوی د خلکو پر ذهنونو د کنټرول تګلاره خپله کړې. په دغو علومو کې له جناتو او روحونو سره د اړیکې نیولو لارې چارې ښودل کیږي. دا خلک د خپلو ادارو او ودانیو دننه او بهر په خپلو ښوونځیو کې له جناتو سره د اړیکو نیولو زده کړې ورکوي. دا جنات بیا هغوی په خپلو برخو کې د بریالیتوب، اغیزمنتیا او هدف ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبوي. اوس تاریخ بیا خپل ځان تکراروي. اوس یو ځل بیا ایلومناتي تنظیم د پخواني مثلث جوړښت پر بنسټ عمل پیل کړی او د خپلې خوښې اشخاصو ته لوړې څوکۍ ورکوي. دا ډله په ټوله نړۍ کې په مذهبي، اقتصادي، زراعتي، طبي او سوداګریزو برخو کې خپره شوي. تر څو چې تاسو د دې سیستم برخه نشئ، نو د هر ډول خدمات ترلاسه کول تاسو لپاره ډېر ستونزمن او ګران ګرځول کیږي. دا مثلث جوړښت نه یوازې درمل کنټرولوي، بلکې د شتمنۍ ویش هم په خپل واک کې لري. And the International Monetary Fund said د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د طالبانو حکومت له دې څخه منع شوی چې د خپل زیرمو پیسو وکاروي. IMF وایي چې طالبان نشي کولی دغه پیسې وکاروي ځکه چې هغوی نړیوال رسمیت نه لري. can't use the money because the new regime lacks international recognition. To do a fashion show, which is not happening really often in Kabul. د ایلومناتي ډلې په ډېر مهارت سره ځپل شوي خلک په خپلو جادویي چارونو کې راګیر کړي چې له همدې امله هغوی ته دا احساس هم نه کیږي چې له دوی څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. دې ډلې د تور جادو له لارې ترلاسه شوي قوت په کارولو سره په فلم، تلویزیون او موسیقي باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. دا ډله د همدې ځواک په وسیله د خلکو ذهنونه کنټرولوي. دا تخنیک په غیر محسوس ډول د خلکو په لاشعور کې خپل نظریات ځای پر ځای کوي. د انساني ذهن او فکر کنټرولولو په دې طرحې سره ایلومناتي ډله په خپلو پروژو کې ډېره بریالۍ روانه ده. د فکر خبره خو دا ده چې دې ډلې د فرعونانو پټو علومو ته څنګه لاسرسی پیدا کړ او د یوې داسې ټولنې بنیاد یې کېښود په کوم کې چې د یوې کوچنۍ ډلې خدمت لپاره په میلیونونو انسانان موجود وي. زموږ سفر د مقدونیا د فیلیپ نه پیلېږي، کوم چې د سکندر اعظم پلار و. د څېړنو څخه معلومیږي چې د سکندر اعظم شجر نسب بره نه یوازې د مصر فرعون رامزس دویم ته رسي، بلکې لاندې د ده وینه د کلیوپاټرا، مارک انتني او جولیس سیزر سره هم ګډیږي. او له دې نوره جالبه خبره هم دا ده چې وروسته بیا د دوی وینه د فرانس او برطانیا له شاهي کورنیو سره نښلي. د برطانیا د شاهي کورنۍ یو غړی امریکا ته انتقال شو، د کوم نوم چې جورج بوش و، او دا سړی هم د فرعون رامزس له نسله ده.